احترامات شهزاد کمال کمال یم تاسو سره لکه څرنګه ما وعده کړې وه چې نن نه پاس به زما ولاګ چې دی هغه ریګولر وي نو نن یو ځل بیا زمونږ ولاګ چې دی د څه په باره کې دی نو پې ورځو ډاکټر عثمان صاحب دی اور دا څه کوو تاسې خو یاره مونه په ولاګ کې مخاړه و خدای مو سره بیت الله جانې چې زما د ژوند تر ټولو نږدې او جګر یار دی خبرې به در سره په وخت شریکوي ټولې نو زمونږ ملتیا وکړې ولاګ به په وړاندې وځو مینوالو د شهزاد کمال اپیشل یوټیوب چینل نه موږ لایو راغلي یو دې ټایم کې چې کومې موږ بیس ملګري دي سکیب اینډ فاروق او پروګرامر جوړ کړی دی یو چې نن ورباندې مویون کړو نو مو چې بس ټیسټ کړو مویونم ښه ښایسته باران شروع دی او شهزاد کمال چې احترا وي نو بس بیا خو باران چې وي میا نه وي نو مټې نوره وي ښه عثمان ویلکم د موبایل ونیسه او په خپله پکې السلامونه نیکې هیلې احترامات مو منئ یو ځل بیا ستا د خوږ ملګری د شهزاد کمال سره عثمان افریدی او دا خوا کې چې موږ سره بل درې ملګري چې ګورئ دا پروګرام دی نو ملګرو نن ډېر زبردست موسم دی او موږ سره بیت الله استاد هم موجود دی بیت الله صاحب راشه که نه دغه بیت الله چې د فن نه ډک یو مینهناکو انسان دی بالکل وخت پاس لاوی روغلم او دې پوره روغلم چې شهزاد کمال چې کوم دی د فن نه ډک انسان دی انشاءالله ټیم سره به دا تاسو له ښې ویډیو باندې وروړي نو که تاسو دا یوټیوب چینل یې د مخکې بوتلو سپورټ مې ته کولو نو انشاءالله دا لرې نه چې شهزاد کمال به د چې کوم نوشهره دی دغه به ټاپ یوټیوبر وي انشاءالله دا هنر او دا کمال په شهزاد کې شته دی نو بیت الله اوس که تاسو وګورئ دا موسم ډېر زبردست موسم دی او موږ روان یو نمکین ریسټورنټ ته نو دغه باره کې خو زه لایو ځکه روغلم که دا حالات مو د لایو نه ځکه چې زه مو لږ انفارمیشن شیر کړل انشاءالله په وخت نور ملګري هم پکې راولو دا موږ سره یو بل ملګری خوږ ملګری لغاړي صاحب او دا خوا کې چې وګورئ چې وتښتېدو زارسید پاګل صاحب چې تاسو چې کله موږ شهزاد کمال صاحب سره سپورټ کوو انشاءالله موږ لږ دته لږ مرسته کوو دا چونکې بیل دی یوازې او ټیم ورته نه وي ځکه چې دا چې کومه ډاکټري ډیپلوما نو هغه سر له رسوي نو انشاءالله ټیم سره موږ داسې سپورټ کوو ویډیوګانو باره کې کله به کیمرامیني کوو کله به خپل فن ظاهروو نو انشاءالله دا یوټیوب چینل به مخکې بوځو انشاءالله ویډیو نه خو بس انشاءالله ښه کتونکو نو ټولو تا سره خپل ایکسپیرینس شیر کړ دا زمونږ یو شاړ غوندې ولاګ دی ولاګ مقصد صرف دا دی چې مونږ هم په ډیلی بیس باندې څه کوو هغه به تاسو سره شریکوو تاسو به ترې خوند اخلئ نن یو هوټل ته روان یو زمونږ کورونه څه نږدې هوټل دی نو د دوو کسانو ودونه کړي د دې په خوشحالۍ کې دا پروګرام دی تاسو باندې به هم ګورو ګپې شپې به هم لګوو نو زمونږ ملتیاو کې عثمان خو ته دا پته خو زما بیسټ اف لګ دی ها بیت الله څه ګڼې چې دا ولاګ به زمونږ ملګري خوښ کړي او که نه یاره انشاءالله ولاګ خو چې کوم دا انشاءالله دا به ضرور خوښوي ځکه چې قدمونه خوښوي د موسم به ضرور خوښوي او د موږ چکر به ها دغه زمونږ ډېر جګري یار دویم فاروق لغالي صاحب خپل یو دوه اکسپیرینس چې ستا په ژوند کې شوي هغه ورسره شیر کړه زه خو لا مشهور یم ما ته خو هېڅ پته نه لګي تا ته پته شته دا پروګرام چې چا را جوړ کړی د هغې غړی هم دغه کېدی شي نو ډېره زیاته مننه الله دې وس ورکړي چې همیشه دپاره مونږ ته داسې پروګرامونه راتیروي او مونږ پکې ولاګې جوړو او تاسو ترې خوندونه اخلئ نو بلکل په وړاندې به ځو زمونږ ملتیا ملګرو نو بس سیزن ورته وویلو اوس به یې خورو لکه تیاري یې روانه ده چې کله تیار شو بیا به د هغې ډیش پکچر تاسو سره شیر کوو په انتظار یې یو انتظار ورته مه کوه سړیه هوټل دی که نو صبر مه وکړه نو څه وي اول ځل زلمیز رسټورینټ راغلي چې ذایقه او ډیش به یې ونیو که نه هسې دومره ته وایه څه ووایم لار بازار ته مو وخوړل ګورو به که ذایقه یې ټیک وه خو صحیح ده بیا به ورته راځو که ټیک نه وه ټیک به یې د هغې نه بعد به او دا بلکې دا موږ ته نږدې دی که نه ډېر کلوز دی ډېر نږدې ده دې ته دا ویو وښایه
ویو به ورته ښایم د دې رسټورینټ چې کوم هغه به دې سره زه شریکوم نو پرې ورځم. اختتام به کوو خو په خوراک باندې له موږ سره تر اخره پاتې شي. چونکه دا یوټیوب چینل نه مونټایز کړو نو یو باره کې د پروګرام جوړ کړ ټول کلاسټرول څنګه کې دا غي سره خپل ایکسپیرینس سره داسې پروګرامونه ارینج کوم دا غنه خوندنه شزات ما زه خو يم چې په مینز کې تاسو یو کلام وایي مینوالو ولاګ با تام تر رسو بس مقام شو سیز تیار دی نو برداخلی لمحې دي د ولر 15 ساعت واغلی او تاسو نه غوښتنه کوم چې پلیز یو گزارش چې دا چینل زما په وړاندې وځي تاسو سپورټ کوئ زه به کوشش کوم چې خپل کانټینټ خپلو خبرو خپل ولاګ کې چینجنګ راولم ستاسو د سپورټ ضرورت دی مرسته راسره پکې وکړئ دا ویډیو پاتې دغه هم انجوی کړئ. ملګرو پروګرام بس دغه این دی نو موږ به خوراک کوو او الکانو خوراک وکړو او بالکل داسې ډاډرګري دا وګوره دا وګوره مینوالو د ولاګ اختتام هم دلته کول غواړو دا و زمونږ یو شاړ غوندې ولاګ چې تاسو وکتو الله دې وکړي چې تر بل ولاګه پورې مونږ دومره ژوند راکړي د هغې نه ښه ولاګ تاسو ته راوړو نو تر بل ولاګ پورې خپل ورور محمد شهزاد او د خوږو ورکه اجازه چرته چې هم یې خان آباد بریالي اوسئ د لوی الله امان.